سلام محسا جانې، ته کله راغلې؟ واو څومره ښایسته رسم دی ایستلی محسا جانې. زه بېګا په کور کې نه وم چې له تاسو سره راشم. د ماما په کور کې مې وم چې نږدې دی، نو ځکه ومې کتل چې وخت شته دی، نو مخکې نه مې ځان سره درس ولوستو او دغه انځور مې رسم کړه. رښتیا دا کار ستا دی؟ هو رښتیا هم ډېر ښکلی دی، که څه هم یوازې په قلم رسم کړی دی، خو بیا هم ډېر ښکلی ښکاري. دا رسم حتما د ویلو دپاره کوم څه لري. کیدای شي ووایي چې د دې شاهکارۍ او رسامۍ لامل څه دی؟ که رښتیا وایم د نن ورځې درس په هکله مې غوښتل په انټرنټ کې سرچ وکړم، نو چې کتل مې د اسونو د تنفس په هکله له په زړه پورې معلوماتو سره مخه شومه. هماغه معلومات لامل شو چې دغه انځور رسم کړم. اوس نو تاسو حدس ووهئ چې هغه په زړه پورې معلومات به څه وي د تنفس په هکله؟ کیدای شي آسونه د اکسیجن ډېری کچه د تنفس له لارې ترلاسه کړي. زما په اند آسونه د ټولو ژوندیو موجوداتو نه ډېر تنفس کوي، ځکه چې په چټکه ځغلي. نه، جالب معلومات دا دی چې انسانان او نور حیوانات د خولې او پوست څخه تنفس کوي، خو آسونه یوازې د پوزو له لارې تنفس کوي او بس. څومره جالب! لومړی ځل ده چې دا اورم. سلام ګلالۍ زده کوونکو، ستړي نه شئ. علیکم السلام ښوونکي، خیر اوسئ. هیله مند یم چې تاسو هم ښه اوسئ. مننه زاله جانې، زه هم شکر ښه یم. ماشاءالله څومره ښکلی رسم د چا ویستلی دی؟ ښوونکي ما د آسونو په هکله په زړه پورې معلومات ته په کتو دغه انځور رسم کړ. ویل کېږي چې آسونه د نورو حیواناتو پر خلاف چې په پوزې او خولې تنفس کوي، خو آسونه یوازې په پوزې باندې تنفس کوي او بس. آفرین، شاباس، ډېر عالي معلومات او ډېر عالي رسم. ډېر ښه. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بیا هم زه د بیولوژي د 11 ټولګي له ښکلو زده کوونکو سره د یوې نوې خپرونې او نوي درس سره ستاسې په چوپړ کې یم. هیله منه یم چې تر پایه ملتیا وکړئ. ښه نو ګلالۍ زده کوونکو، کتابچې مو خلاصې کړئ. د درس عنوان راولم. د درس عنوان راته ثنا جانه ووایي. ښوونکي زموږ د نن ورځې د درس عنوان هوازي تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی. دقیقاً ثنا جانې، نو اوس به لاړ شو او د دې درس موخې به هم وګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي باید د دې درس تر پایه وکولی شي چې هوازي تنفس وپیژني، د ATP د تولید په هکله معلومات ترلاسه کړي، ګلایکولایسیس د کریبس سایکل عملیې څخه توپیر کړي. ښه ګرانو زده کوونکو، څوک راته ویلی شي چې هوازي تنفس څه شی دی؟ ښوونکي، تنفس خو د تنفس کولو په معنا دی. هوازي هوا کې د ژوند کولو په معنا دی، چې په هوا کې تنفس کیږي. په هوا کې چې تنفس کیږي یعنې څه؟ نه پوهېږم ښوونکي، کیدای شي تاسو لږ تشریح کړئ؟ هو زاله جانې، سکرین ته پام وکړئ، درته تشریح کیږي. د هوازي یا ایروبیک کلمه په دې معنا ده چې په دې عملیه کې اکسیجن ته اړتیا ده. په ژوندیو موجوداتو کې د هوازي تنفس عملیه د اکسیجن په شتون کې ترسره کیږي او هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې د ورځنیزو فعالیتونو لپاره د اړتیا وړ انرژي ترلاسه کړي. یعنې موږ داسې د تنفس عملیه لرو چې په هغه کې اکسیجن یا هوا ونه کارول شي؟ هو ثنا جانې، موږ داسې نور ژوندي موجودات هم لرو چې غیر هوازي یا ان ایروبیک دي، چې اکسیجن څخه کار نه اخلي، لکه خمیرمایه چې د فنجي له ډلې څخه دی او د اکسیجن په نشتون کې قندي مواد یا ګلوکوز پر کاربن ډای اکساید تبدیلوي. یعنې خمیرمایه ژوندی موجود دی؟ هو زاله جانې، خمیرمایه ژوندی موجود دی او د فنجي له ډلې څخه دی. او په دې ننني درس کې به موږ او تاسې د خمیرمایه په هکله یو تجربه هم ولرو. ښه نو خوږو زده کوونکو، په هر حال موږ او تاسې وضو او په هوازي تنفس باندې خبرې کوو. خوږو زده کوونکو، آیا تر اوسه مو فکر کړی دی چې انسانان څرنګه له هغه خوړو څخه چې خوري انرژي ترلاسه کوي؟ یعنې څه شی د دې لامل کیږي چې په خوړو کې شته انرژي ازاده شي؟ کیدای شي د بدن داخلي فعالیتونه د خوړو د تجزیه کېدو او د انرژۍ د ازادېدو لامل وګرځي. مثلا د بدن کوم کړي او څرنګه عمل کوي؟ نه پوهېږم ښوونکي. کومه خبره نه ده ماسا جانې. نن چې درس ولولو نو پوه به شو چې زموږ او ستاسې بدن په کوم ظرافت سره خلق شوی دی. نو راځئ چې په ګډه سره وګورو. د اکسیجن په شتون کې د انرژۍ د تولید په موخه د خوراکي موادو تجزیه د هوازي تنفس په نامه یادېږي. دغه عملیه د حجرو په مایتوکاندریا کې ترسره کیږي او په بدن کې د بېلابېلو فعالیتونو د انرژۍ د پوره کولو لپاره مهمه ونډه ترسره کوي.
یعنی د موادو تجزیه او د انرژي آزادول د حجرو په مایتوکاندریا کې ترسره کیږي. هو سنا جانې. نو د تجزیې دا پروسه څرنګه ترسره کیږي؟ زلا جانې ته هم پوښتنه درلوده؟ ښوونکې که اجازه مو وي کیدای شي دا پوښتنه ځواب کړم. ولې نه مهرباني زلا جانې. ښوونکې فکر کوم چې لوستي مو چې ګلوکوز د ځانګړو انزایمونو په مرسته تجزیه کیږي او انرژي آزادیږي او دغه انرژي بیا د خپلو فعالیتونو لپاره کاروي. ډېر ښه. پام وکړه سکرین ته زه درته په دقیقه توګه تشریح کوم. خوږو زده کوونکو په هوازي تنفس کې د ځانګړو انزایمونو په مرسته د اکسیجن په شتون کې ګلوکوز پر کاربن ډای اکساید او اوبو تجزیه کیږي او د حجرو د فعالیت یا د اړتیا وړ انرژي ترلاسه کیږي. ښوونکې دغه انرژي څرنګه وي؟ مثلا جانې دغه انرژي د ATP یا ادینوزین ټرای فاسفیټ په بڼه سپما کیږي او په پای کې د حجرو د حیاتي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره کارول کیږي. ښوونکې د ATP مالیکول د ګلوکوز له مالیکول څخه څرنګه رامنځته کیږي؟ دا بحث راګرځي د ګلوکوز او د ATP تجزیې ته چې یو ډېر اړین او لوی بحث دی. که دې خوښه وي نو دمه به ونیسو. نو ته دې هم خپله پوښتنه ځان سره نوټ کړه چې هیره دې نه شي د دمې څخه وروسته به بیا درته ځواب ووایم. سمه ده ښوونکې. ډېر ښه. نو ځو لنډه دمه نیسو. د دمې څخه وروسته ځو د حجرې دننه او په حجره کې شته رازونه راسپړو. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو بیا هم ستړي مه شئ. د خپرونې په دې برخه کې ځو او د ثنا جانې پوښتنه ځوابوو. ښه نو ثنا جانې کیدای شي چې پوښتنه دې بیا تکرار کړې؟ هو ښوونکې زما پوښتنه دا وه چې د ATP مالیکول څرنګه د ګلوکوز له مالیکول څخه جوړیږي؟ ډېر ښه. وګورئ ګلوکوز د خوراکي موادو عمده برخه او د انرژۍ مهمه سرچینه ده او په حجرو کې ګلوکوز تجزیه 3 پړاوونه لري. وګورئ په حجره کې د ATP د تولید په موخه لومړی د ګلایکولایز، ورپسې د کرپس دوران او په پای کې د الکترون د لیږد زنځیر یا الکترون ترانسپورت چین یا د ډېرې انرژۍ د تولید پړاوونه یو بل پسې ترسره کیږي. ښوونکې ګلایکولیز څه شی دی؟ کیدای شي لږ راته واضح تشریح کړې؟ ماسا جانې ګلایکولایسیس هغه عملیه ده چې په هغه کې کاربوهایدریتونه پر کوچنۍ مالیکولونو تجزیه کیږي. دا چې څرنګه راځي چې په ګډه سره وګورو. ګلایکولایسیس هغه عملیه ده چې په هغه کې کاربوهایدریت پر کوچنۍ مالیکولونو ویشل کیږي او له امله یې پایرویک اسید رامنځته کیږي او په لږ مقدار کې انرژي تولیدوي. دغه عملیه د حجروي تنفس لومړی پړاو دی او د حجرو په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. بله لکه څرنګه مو چې ولیدل په دې عملیه کې قندي مواد د اکسیجن په نشتون کې د یو لړ پیچلو کیمیاوي تعاملاتو او د انزایمونو د فعالیت له امله په پایرویک اسید بدلیږي. ښوونکې د حجروي تنفس لومړی پړاو چې د اکسیجن په نشتون کې ترسره کیږي غیر هوازي پړاو دی. بله دقیقاً زاله جانې دا چې د ګلایکولایسیس عملیه د اکسیجن په نشتون کې ترسره کیږي نو ځکه دغه عملیه د غیر هوازي تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن په نامه یادیږي. اوس هم په ګډه تاسو سکرین ته وګورئ. د پایرویک اسید تولید شوي مالیکولونه د اکسیجن په شتون کې مایتوکاندریا ته دننه کیږي او د ATP مالیکولونو د ډیر تولید لپاره د هوازي تنفس بل پړاو کرپس دوران پیلېږي. ښوونکې دویم پړاو ته ولې کرپس وایي؟ دا کرپس څه معنا؟ زاله جانې د هانس کرپس په نامه یو انګلیسي عالم د حجروي تنفس په هکله ډېرې څېړنې وکړې او د دغې عملیې 3 اصلي پړاوونه یې وپېژندل چې موږ او تاسې مخکې هم وویل چې کرپس سایکل، ګلایکولایسیس او د الکترونونو د لیږد زنځیر دی. ښه نو د کرپس دوران د دغه عالم له نامه څخه اخیستل شوی دی. هو پام وکړئ. خوږو زده کوونکو کله چې موږ او تاسې خواړه خورو نو د هضم د عملیې په مرسته دغه خوراکي مواد په ساده موادو اوړي خو ګټوره انرژي ترې نه ترلاسه کیږي. د بیلګې په توګه کله چې لاکتوز په ګلوکوز او ګلکتوز باندې تبدیلیږي یا تجزیه کیږي نو د دې عملیې له امله انرژي نه ترلاسه کیږي. نو بیا د کرپس دا پړاو چیرته دی؟ مخکې مو هم وویل چې مایتوکاندریا ته د پایرویک اسید د تلو څخه وروسته ترسره کیږي. پام وکړئ په لنډه توګه په 3 واړه پړاوونه درته تشریح شي. د ګلایکولایز په پړاو کې خوراکي مواد تجزیه کیږي یعنی ګلوکوز پر پایرویک اسید تجزیه کیږي. دغه عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې ترسره کیږي.
وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته دننه کیږي، یعنی د کریب سایکل او د الکترونونو د لیږد زنجیر پیلېږي. په دې پړاو کې پایرویک اسید د کریبس دوران ته دننه کیږي او کاربن ډای اکساید آزادوي. په دې پړاو کې مایتوکاندریا د انرژي د تولید لپاره اکسیجن ته اړتیا لري، نو ځکه دغه عملیه هوازی تنفس نومیږي چې له امله یې 36 مالیکوله ATP یا انرژي تولیدېږي. ښوونکې اوس سمه پوهه شوم. ډېر ښه. خانو زله جانې اوس کیدای شي چې ته راشې او د هوازی تنفس هغه معادله چې موږ او تاسې ولوستله د دې انځورونو په کارونې سره یې ترتیب کړې. یعنې څرنګه ښوونکې؟ د معادلې ټولې اجزاوې د انځور په بڼه ورکړل شوي دي. ته یوازې راځې او دغه ټولې اجزاوې په سمه توګه ترتیبوي او لږ یې تشریح کوي. سمه ده ښوونکې. ښه زله جانې اوس کولی شي چې تنظیم یې کړې. ښوونکې ترسره مې کړ. زله جانې باید له ګلوکوز څخه انرژي ترلاسه شي. زله جانې ښوونکې وویل چې کولی شي په ګروپي بڼه هم کار وکړي. ته ولرې چې زه راشم او په در سره مرسته وکړم تر څو کومه غلطي ونه کړم. نه محسا جانې مننه، زه خپله حلوم. ښوونکې کوم نوټ چې ما خپل کتابچه کې لیکلی دی هغې نه کولی شم ګټه واخلم؟ ولې نه، کومه ستونزه نشته. ښوونکې ترسره مې کړ. شاباس، ته دې اوس بریالی شوې. ښه نو اوس یې راته تشریح کړه چې د دې معادلې موخه څه ده. سمه ده ښوونکې. دغه معادله په حجره کې د ګلوکوز له مالیکول څخه د انرژۍ د تولید پروسه ښیي چې د ځانګړو انزایمونو کاربن ډای اکساید، اوبو او انرژي په شتون کې د ګلوکوز او اکسیجن د تعامل له امله ATP تولیدېږي. شاباس، ډېر عالي. اوس ته کولی شې چې په خپل ځای کې دې کښېنې. سمه ده ښوونکې. ښوونکي یو مالیکول ګلوکوز څومره انرژي تولیدوي؟ ثنا جانې لکه څرنګه مو چې د مخه هم وویل د کریبس په دوران کې یو مالیکول ګلوکوز د 6 مالیکوله اکسیجن سره تعامل کوي چې په پایله کې 6 مالیکوله کاربن ډای اکساید، 6 مالیکوله اوبه او 38 مالیکوله ATP تولیدېږي. که د هوازی تنفس په عملیه کې اکسیجن شتون ونه لري بیا څه کیږي؟ که چیرې د حجرې په چاپیریال کې اکسیجن شتون ونه لري نو حجره نشي کولی چې خپله د اړتیا وړ انرژي ترلاسه کړي یا یې پوره کړي. تاسې وګورئ. که چیرې د حجرې په چاپیریال کې اکسیجن شتون ونه لري، د الکترون د لیږد زنجیر او د کریب سایکل پړاوونه درېږي چې په دې حالت کې حجرې ته په کافي اندازه انرژي نه رسیږي او حجره د انرژۍ د تامین وړتیا نه لري او په پای کې د حجرې د مړینې لامل کیږي. ډېر ښه ښوونکې، پوهه شوم. بالکل ډېر ښه چې پوه شوې. خوږو زده کوونکو زه لنډه دمه نیسو. د دمې څخه وروسته د فعالیت برخه مه هېروئ. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، د فعالیت برخې ته ستړي مه شئ. په نننۍ فعالیت کې به موږ 2 تجربې ترسره کوو چې لومړنۍ تجربه مو په خمیر مایع کې د هوازی تنفس د ارزونې او د کاربن ډای اکساید د ازادېدو په هکله دی. نزول اوازې مې په ګډه سره وینو. هو ښوونکې، موږ د نن ورځې تجربې ترسره کولو لپاره ټیسټ ټیوب، ښورونکې میله، المونیم فایل، خمیر مایع، ګلوکوز، ګرمې اوبه، بیکر، حساسه تله او همدارنګه فلټري ورقې یا هم فلټر پیپر لرو.
نو قدرمنو لیدونکو دغه مواد دلته چمتو شوي دي. تاسو هم کولی شئ په خپلو کورونو کې دغه مواد او وسایل چمتو کړئ او زموږ سره ورته دغه فعالیت ترسره کړئ. شاباس مسا جانې، نو زما لارښود ته په کتو سره خپله تجربه ترسره کړئ. نو سنا جانې، ته په یو شیشهیي بیکر کې 5 ګرامه د ګلوکوز پوډر راواخله او په 50 ملي لیتره او ګرمو اوبو کې حل کړه او بیا وروسته یوه یا 2 کاچوغې خمیر مایع هم پکې ور واچوه. سمه ده ښوونکي. ترسره مې کړ ښوونکي. شاباس سنا جانې، نو زله جانې اوس ته دغه بیکر په پارافلم یا المونیم فایل باندې داسې وتړه چې اکسیجن ور دننه شي خو ککړتیا او تبخیر ورکې رامنځته نه شي. سمه ده ښوونکي. ښوونکي ترسره مې کړ. ډېر ښه. نو مسا جانې، اوس ته دغه بیکر په داسې یو ځای کې کېږده چې ډېر اکسیجن ولري، مثلا د اتاق کړکۍ خلاصې وي. سمه ده ښوونکي. خوږو لیدونکو، موږ او تاسې اوس د 10 څخه تر 15 دقیقو پورې انتظار کوو او ګورو چې خمیر مایع کاربن ډای اکساید څرنګه تولیدوي. خوږو لیدونکو، 1 ساعت وخت پوره شو او اوس هم زه خپل تجربوي بیکر ګورو. ښه نو مسا جانې، ته دغه تجربوي بیکر ماته راکړه. د حبابونو ازادېدل د کاربن ډای اکساید ګاز دی چې د ګلوکوز د تجزیې له امله رامنځته کیږي. یعنې د خمیر مایع حجرې د انرژۍ د تولید لپاره ګلوکوز تجزیه کوي او یو مقدار انرژي د حرارت په بڼه بهر کیږي چې د محلول د ګرمېدو لامل کیږي. څومره جالب. بله سنا جانې، ډېر جالب دی. ښوونکي، زموږ دویمه تجربه د څه شي په هکله دی؟ مخکې له دې چې خپله دویمه تجربه ترسره کړو، دغه ټول لوازم لرې کوو او د دویمې تجربې د اړتیا وړ وسایل راوړو او میز په سر ایږدو. زموږ دویمه تجربه د وړو پر پړسېدو د خمیر مایع اغېزه ده. نو تاسې هم کولی شئ چې دغه ساده تجربه له موږ سره په ګډه په خپلو کورونو کې ترسره کړئ. ښه نو زله جانې، د دویمې تجربې لپاره موږ څه شي ته اړتیا لرو؟ ښوونکي، موږ د دویمې تجربې لپاره شیشهیي کاسه، بیکر، مالګه، خمیر مایع، ګلوکوز، اوړه، ګرمې اوبه، حساسه تله او داسې نور اړین شیان ته ضرورت لرو. شاباس. نو مسا جانې، د مخکینۍ تجربې په شان اوس ته په یو شیشهیي بیکر کې 15 ګرامه ګلوکوز راواخله او په 50 ملي لیتره ګرمو اوبو کې حل کړه. بیا یوه یا 2 کاچوغې خمیر مایع هم ور زیاته کړه. سمه ده ښوونکي. دغه د ښوونکي ترسره مو کړ. ډېر ښه. اوس نو داسې په یو چاپېریال کې چې غني له اکسیجن څخه دی، یو یې سلطه کېږده تر څو حبابونه رامنځته شي. سمه ده ښوونکي. ښه نو زله جانې، تر هغه وخته پورې ته اوړه د مالګې سره په دې شیشهیي لوښه کې مخلوط کړه. سمه ده ښوونکي.
او اوس هم د 10 دقیقو لپاره صبر کوو. او اوس هم د بیکر محلول چې د 10 دقیقو لپاره مو لمر ته ایښی و راخلو یې او د وړو او مالګې سره یې په دې شیشې لوښه کې مخلوطوو. ثنا جانې دغه کار ته ترسره کړه. ښوونکې زه یې ترسره کړم. بله ثنا جانې. ښوونکې دا یې ترسره مې کړ. زه ځم چې لا دستکشې وباسم او لاسونه مې وینځم. شابه ثنا جانې. سنده ته لاړه شه او ماستا جانې ته دغه وړه په دې پوښ باندې وپوښه او په ګرم ځای کې کېږده د 4 ساعتونو لپاره. بیا ګورو چې څه کېږي. او بیا هم زه د 4 ساعتونو لپاره انتظار کوو. ښه نو خوږو زده کوونکو 4 ساعته پوره شول او زه او د خپلې تجربې پایله ګورو. ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسې ګورئ زموږ تجربې پایله ورکړې ده او وړه راپړسېدلي دي. یعنې خمیر مایع د وړو د پړسېدو لامل شوی دی. ښوونکې خمیر مایع څرنګه د وړو د پړسېدو لامل کیږي؟ سله جانې په خمیر مایع کې کوم انزایمونه چې شتون لري د اکسیجن په شتون کې ګلوکوز پر کاربن ډای اکساید ټوټې کوي. یعنې د کاربن ډای اکساید ګاز د وړو د پړسېدو لامل کیږي؟ هو همدغه ګاز د وړو په منځ کې بندېږي او د وړو د پړسېدو لامل کیږي. ښوونکې ډېره زیاته مننه. ډېره په زړه پورې تجربه وه. له تاسې څخه ډېره مننه چې تجربه مو په سمه توګه پر مخ یوړه. اوس به هم په ګډه سره لاړ شو د زده کړې پایلې به وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې په بدن کې د انرژۍ د تولید په موخه د اکسیجن په شتون کې د خوراکي موادو تجزیه هوازي تنفس بلل کیږي. د هوازي تنفس عملیه د ژوندۍ موجوداتو په حجرو کې ترسره کیږي او هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې د ورځنیزو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره اړینه انرژي تولید کړي. د ایچ کریپس په نامه انګلیسي عالم د هوازي تنفس 3 مرحلې په ډاګه کړې چې ګلایکولایز، د کریپس دوران او د الکترون د لیږد زنځیر دي. ګلایکولایز هغه عملیه ده چې پکې کاربوهایدریتونه پر کوچنۍ مالیکولونو ویشل کیږي. که چیرې د حجرې په چاپیریال کې اکسیجن شتون ونه لري، حجره نشي کولای خپلې د انرژۍ اړتیاوې پوره کړي چې په پایله کې د انرژۍ دغه کمښت د حجرې د مړینې لامل کیږي. بله اوس هم زه ګورو چې زموږ راتلونکی درس عنوان څه شی دی. راتلونکی درس غیر هوازی تنفس یا انیروبیک ریسپایریشن. ښه خوږو زده کوونکو دا و زموږ راتلونکی درس. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان رب سپاره. پښې چارې.